خیر راغلی ملګرو، هیله ده چې ټول بروغ جوړ یې او زلزه او ما سره ښاغلی زموږ ساینس پوه او استاد ښاغلی ډاکټر الماس خان د امریکا د ورجینیا نه بیا تاسو سره مخامخ دی. په خیر راغلی سر. ډیره مننه شهزاد، تاسو ته ټولو ملګرو ته، او خوشحاله شوم چې بیا مې ولیدی. مننه سر. سر څنګه چې مونږ یو دا ملګرو سره لوز کړی وو، که څنګه د دې ملګرو سره کوېسچنز آنسر وي او سره دې غوښتنه وي مونږ په هغه ډول باندې چې کوم دی ریکارډینګ کوو. نو سر مونږ چې کله کوانټم میکانکس ته راغلو نو د ملګرو ډېر زیات غوښتنه وه او وی چې د سر څخه دا پوښتنه وکړي چې د کوانټم میکانکس په تاریخ باندې هم لږه خبره وکړي او بیا په دې چې کوم مختلف ارتقایي وختونه دي بیا موږ ته څنګه راورسېده او په هغې باندې خبره وکړي شي. نو سر څنګه چې لکه ټاکل شوي وه چې دا به تاسو د په اپیسوډز کې کوئ په مختلف کیسونو کې، نو موږ وایو چې شروع تاسو د کوانټم د بیخي د تاریخ وکړئ چې څنګه 1901 کې دا شروع شو او د 1926 پورې چې دا څومره دی کې منځ کې مختلف تجربې کې دي د هغې نه نتایج اخیستلي کېده او په هغې باندې دا ټول عمل څنګه روان و. ډیره مننه. بالکل تاسو ډیر صحیح ویلي. د 1901 نه تر 1926 پورې به موږ لاړ شو په دې باندې. زه تاسو سره سکرین شیر کوم د سلایډز. نو په دې کې به موږ داسې کار وکړو شهزاده چې په دې کې به موږ د تاریخي ودې ته وګورو. د دې چې کومه وده شوې ده د کوانټم تیوري، د دې که ستاسو خیال نو په تیر لیکچر کې موږ د دې په اوریجن باندې خبره وکړه چې دا راپورته څنګه شو، هغه اهم مسله باندې موږ بحث وکړو. اوس واپس ځو هغه ځای نه شروع کړو او سرسري پرې ځو تر 1920 پورې د 1300 کالو په دې اوږدو کې چې دا سټوډنټانو ته یو قسمه دا خبره را یوځای شي چې ښه دا پوره دا یو پروسس تیر شوی دی که نه، نو هغې به دا ټول څیزونه یو بل پورې وتړلی شي. ځکه چې په سکولونو کې په کالجونو کې دي دا یو شیز وي او دا بل شیز وي، هغه یو بل نه جدا جدا ښکاري. لکه بوهر ماډل شو، بیا هلته چې کوم دی نو زیمان افیکټ شو، بیا د شروډینګر اکویشن شو، بیا یو شو بیا بل شو که نه. نو دا زه وایم چې په دې تاریخي توګه لږ یو بل سره راوتړو او په دې کې چې کوم ساینس پوهان دي هغو سره به هم لږ غونته اشنا شو. لومبه خو تاسو ته پته ده چې د په 1901 کې میکس پلانک چې د ساینس پوه د رڼا او د مادې ترمنځ د انرژۍ ورکړه راکړه څنګه کیږي د هغې وضاحت دا وکړو چې رڼا چې کوم ده دا په وړو وړو پیکټو کې ده، خو ده ولې لا نوم نه دی ورکړی. دا نه دی ویلي چې رڼا چې کوم دی نو د وړو وړو ذرو نه جوړه ده، خو دی وایي چې لکه انرژي مادې سره بدلی را بدلی نه هغه په وړو وړو پیکټو کې کیږي. دا نوم ولې بیا وروسته آینشټاین ورکړو چې رڼا د موږ د ذرو په شکل کې کتې شو. نو دا یو کریکشن دلته پکار دی. د پخپله دا نه منله چې رڼا دې د وړو وړو ذرو نه جوړوي. ده ویل چې صرف رڼا چې انرژي بدلی مادې سره نه هغه په یو خاص پیکټ کې بدلی، نور رڼا پخپله ویر دی، چپی دی. دا منله. نو دا لومبی سټیپ و، ډېر اهم سټیپ و. نو په دې 10 کالو کې د 1901 نه تر 1911 پورې نور هم ډېر کارونه وشو. مثال په توګه باندې آینشټاین دغه آیډیا استعمال کړه په فوټو الکتریک افیکټ کې او دا خبرې روانې دي او په دې باندې بحثونه روان دي. خو په 1911 کې یو ډېر اهم کار وشو. په 1911 کې رادرفورد د نیوزیلینډ خو په انګلینډ کې به کار کو په یو لیب کې او ډېر مشهور ایکسپریمنټلیست دی. د متعلق مشهور دی چې د ایکسپریمنټ یو قسمه ایکسټریمیسټ و چې لکه په لیب کې د په لیب کې به تا تیوریټیکل ډسکشن نشو کولی، پابندي وه، صرف او صرف ایکسپریمنټ. سر د مایکل هارټ کوم کتاب دی که نه، د 100 د موسٹ انفلوئنشل پیپل چې کوم دی که نه،
هغه کې د بار کې لیکلي دي چې د یو ډېر ښه خطاب کوونکی مو په ساينسي مضامینو موضوع باندې په ساينس په مضمون باندې په اړه باندې ډېر ښه تقریر کوي. بالکل دا د په دې باندې ډېر مشهور دی او په دغه ډېر مشهور دی چې دا په لیب کې د تیوریټیکل ماډلز او ډسکشنز نه ډاډه کولای چې تاسو صرف او صرف ایکسپریمنټل ریزلټس وخایي. نو ډېر لوی ایکسپریمنټالیست تیر شوی دی او د څه چلو کو چونکه جے جے تامسن د اټم یو تصویر ورکړیو. جے جے تامسن لکه هغه الکترون ډسکور شو کنه. نو اوس په دې اټم کې دا پازیټیو دا نیگیټیو چارج د څنګه پروت دی. نو جے جے تامسن ویل چې دا اټم دی چې ټول دا پازیټیو چارج د سیده لکه د خټې توپه او دا نیگیټیو چارج د سیده لکه دا پکې په خټه کې چې ځای په ځای باندې زړی کې دی د سشي زړی کې دی کنه. نو دغه ته وی د کیک ماډل دی. په کیک کې چې وس کې پرتی دی په ځای. نو دا ماډل کتل غوښتل د سکارو کو چې د سرو زرو یو وړو کې پترې واغستل د شو شوی کنه. دا وړو کې پترې د ویشتو په الفا زرو باندې د الفا زرو یو بیم واغستل. نو کله تامسن خبره صحیح وا نو پکار دی چې د الفا ذره چې کوم دی دا یو خپل خاطلې وي سدسه تلې کنه او تقریبا هر ذره چې کوم دی نو سناسو ډیفلیکټ شوی وي د خپل لارې نه بدل شوی. خو دا حیرانتیا خبره دا وا چې زیاتره الفا ذره لاړې سیده یو نیمه پکې چې کوم دی نو هغه ډیفلیکټ شو او بعضی خو پکې واپس راوتم بدل شي خو ډیره کمه یو نیمه. نو د دې نه د څه نتیجه راوېسته؟ د دې نه د نتیجه راوېسته چې دا اټم زیاتره خالی دی. په دې وجه باندې دا زیاتره الفا ذره سیده لاړې نه اړراونه تنبې دي ځکه چې زیاتره خالی دی. که زیاتره خالی نه وي نو دا زیاتره ذره به الفا مخامخ نه وته او دا کله کله چې یو نیمه راوتم به دا نیوکلیس ته مخامخ شوی دا هغه واپس راوتم به. نیوکلیس ډیر وړوکی دی په اټم کې کنينو کډیر وړوکی نه وي نو بیا به زیاتره واپس راتم بدلې وي. یعنی نو زیاتره مخامخ لاړې نه دی مطلب زیاتره اټم خالی دی. نو هغه دا ویل چې د جے جے تامسن چې کوم ماډل دی چې دا اټم دغه سي یو خور ورشه دی پازیټیو چارج او دا نیگیټیو چارج پکې ځای په ځای پروت دی. دا ماډل صحیح نه دی بلکې اټم زیاتره خالی دی او دا خالی ځای چې دی نو دغه ته الکترون ګرځي او دا مرکز چې کوم دی دا وړو کې ځای کوم باندې چې پازیټیو چارج دی نو دا ډیر دروند دی او الفا ذره ځکه واپس راتمبي کنه. نو الفا ذره په خپل هم ډیر درانه ده خو دا نیوکلیس په خپل هم دروند دی نو دا واپس دا ذره راتمبي. نو دینه جوړ شو د پلانټری ماډل څنګه چې د ځمکې نه چاپیره سپوږمۍ ګرځي یا د لمر نه چاپیره نو دغه سیده یو ماډل ورکو چې دا الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ګرځي. اوس دا نیوکلیس چې د حساب کتابو کو دا ویل چې دا نیوکلیس چې د پراختیا دونه وړه ده چې د مثال په توګه باندې کدا نیوکلیس منګه د مالټي عمر غټ کو نو اټم به د ځمکې عمر غټ شي. دا اټم دومره لوی دی نو د دې مطلب چې زیاتره خالی دی کنه چې نیوکلیس په مرکزه کې د ځمکې په مرکز کې ته د مالټي عمر رسیس کې دی هغه د نیوکلیس شي او دا باقی اټم شي الکترون دی لري نو اټم زیاتره خالی دی. نو دا د پلانټری ماډل د جوړ کو د دې لپاره دا ویلې چې دا الکترون ولې چې کم دی نو د نیوکلیس د الکترون څنګه چې کم دی نو د نیوکلیس سره خوا کې دی او نه راغورځيږي نو د ویلې چې د الکترون په منډه تاویږي څنګه چې سپوږمۍ تاویږي د ځمکې نه. اوس مسله دا و چې سپوږمۍ خو د ځمکې نه تاویږي د ځمکه شوا او دا سپوږمۍ ته تاویږي نو سپوږمۍ ځمکې ته نه راغورځيږي ځکه چې دا سایت ته منډه وهي کنه. نو چې په منډه باندې دا نو چې څومره راغورځيږي نو دومره د ځمکې نه لري کېږي نو په یو فاصله باندې دا خو سپوږمۍ باندې چارج نشته الکتریک چارج نو هغه څه مسله نشته. په کوم شي چې چارج نه په دایره کې تاویدي شي دا غي انرژي نه کمیږي خو الکترون باندې چارج دی الکتریک چارج دی او موږ ته د الکترومغنیټیک ایکویشن دا وایي چې کوم ذره باندې چارج نه هغه نه با
ریډییشن یا انرژي به تیوزي یا پاور به ریډیټ کیږي، یعنی په هر سکند کې به دونه انرژي وزي کوم چې په ایکسپریشن کې دا h دی دا د اکسلریشن دی په دایره کې، دا r چې کوم دی د دایره ریډیوس دی، دا ماس دی د الکترون، دا د سپیډ اپ لایټ دی، او باقي خدا کانستنت پکې راځي د کیلکولیشن نه. نو د دې اکویشن نه کوم ته چې موږ ماکسویل اکویشن وایو د الکترومګنیټزم، دا غینه چې حساب کتابو کې نو دا الکترون په کاده چې په هر سکند کې دومره انرژي خارجه کی، نو چې په هر سکند کې دونه انرژي خارجي، نو مطلب دا دی چې د اوربټ په وړو کې کیږي، ځکه چې اوربټ کانستنت ساتلو د لپاره په کاده چې ستا انرژي کانستنت دی. نو د سپوږمۍ انرژي چې کوم ده د ځمکې نه چاپیره هغه نه بدلیږي، نو چې نه بدلیږي نو د هغې اوربټ هم نه وړو کېږي. اوس که د الکترون نه انرژي وځي څنګه چې الکترومګنیټزم موږ ته وایي، نو په کاده یې د اوربټ وړوکی کېږي وړوکی کېږي وړوکی کېږي او دی به نیوکلیس ته راپریوځي. او دا کار چې ته حساب کتابو کې نو اټم چې څومره غټ دی نو د دې په حساب په کاده چې د الکترون د سکند په میلیونمه حصه کې لاندې راپریوځي. نو په کاده چې د دنیا ټول اټمونه چې کوم دي د سترګو په ربط کې چې کوم دی نو ونړیږي او مات شي او ختم شي. خو حقیقت دا دی چې زم دلته ناست یم د اټمونو نه جوړ یم او تم ناست یو دا خبرې کوو، نو اټمونه خو ټیکاو لري که نه؟ که اټم ټیکاو نه وی نو موږ به څنګه ژوندي وی؟ خیال دی. نو چې اټم ټیکاو لري نو لانجه خو شته. دا څنګه چل دی؟ د دې لانجې هواري دپاره نیلز بوهر په 1914 کې هغه یو ماډل وړاندې کړ. هغه ویلې چې خبره دا ده چې کلاسیکل فزیکس خو موږ ته دا وایي د نیوټن قانون او د کولم قانون چې د الکترون باندې څومره زور لګي که نه، او د کاینټیک انرژي څومره ده او د پوټنشل انرژي څومره ده. نو دا خو کلاسیکل فزیکس شو، دا خو به زه استعمال کړم. خو د اټم کې د دې خبرو سره ټیکاو نه راځي، دی نړیږي که نه. نو د هغې لپاره د یو کمال دا وکړو، ده وویلې چې په دې دا الکترون چې دی د نیوکلیس سره خواوشه دی چې کوم دی نو دلته کېدی شي، بیا دلته کېدی شي، بیا دلته کېدی شي، دی په خاص ځایونو کې کېدی شي او په دې منځ کې نشي کېدی. دا اوس د اضافي شټو لګاو په دې باندې، یعنې دی اوس کوشش کوي چې اټم سټیبل کړي. نو دی وایي چې خاص مدارونه ممکن دي. نو دا خاص مدارونه به څنګه پیدا کړي؟ نو دا غیر لپاره د ویلې چې هغه مدار ممکن دی چیرته چې انګولر مومنټم دا شکل لري، یو ځلې h بټه 2 پای، دوه ځلې h بټه 2 پای، لکه په دې ډومبي مدار کې دی کې به h بټه 2 پای، په دې دویم مدار کې به دوه ځله h بټه 2 پای، په دې دریم مدار کې به درې ځله h بټه 2 پای. نو هغه مدار ممکن دی چیرته چې انګولر مومنټم د h بټه 2 پای ملټیپلی یو ځل دوه ځله درې ځله. نو د دې مطلب دا شو چې یو دا مدار شو او یو دا مدار شو، نو په دې منځ کې الکترون نشي کېدی. ولې؟ چې په دې منځ کې او بیا د انګولر مومنټم دا شټ نه پوره کوي. نو مدارونه خاص کړه. نو بیا د ویلې چې اوس د الکترون نه د اټم نه به انرژي څنګه وځي؟ نو د ویلې چې د یو مدار نه د بل مدار ته رادانګي، نو په دغه وخت کې د انرژي وځي. نو اوس مسله دا و چې په دې منځ کې خو دې نشي کېدی د یو مدار نه بل مدار ته څنګه. دا خو داسې شوه لکه ته یو سړي ته ووایې چې ته به یا په دویم چت کې او یا به په لومبي چت کې یا به په دریم چت کې. دا منځ کې چت پکې تا ته نه دی علاوه، نه منځ کې پکې ځای نشته. خو ته بیا هم د دریم چت نه چې دویم چت ته ځې نو ته به څنګه ځې؟ د دریم چت نه چې لومبي چت ته ځې نو ته به څنګه ځې؟ هغه دویم چت نه به نه تېرېږي. نو دا مسله د سره وه، د دې مسلې د سره حل نه و. خو ده ویلې چې لکه د یو مدار نه بل مدار ته ځي، خو په دې منځ کې خو اجازت نشته چې الکترون دې پاتې شي، نو دې څنګه ځي؟ سر دې کې یو خبر ماته یادېږي، موږ د سکول کې ویلي چې کله د رادرفورډ ماډل راله نو دې په مطابق په کار دا وه چې کوم سپیکټرم ریلیز کېده د دې اټم نه، نو په کار چې هغه کنټینیوس سپیکټرم و. خو کله چې تجربه شوه نو هغه لاین سپیکټرم و. نو دغه هم یو ریزن و چې ویلی شو چې داسې یو دغه په کار ده چې د دې ماډل کې داسې لږ غوندې څه کمې شته چې هغه د دې تجربې چې کوم د خبرې کړي دي دې منځ کې سمون نه خوري. داسې خبره مونږ مسونه خیال دی.
نو دې ماډل سره دغه مسله حل شو. هغه له اوس راځو سپیکټرم له راځو. نو دا خبره تا ډیره اهم وکړه چې دا د هر اټم نه یو خاص قسمه دغه وزي رڼاګانې وزي. نو دا هغه څنګه چې تا ویلې چې کلاسیکل فزیکس موږ ته دا وایي چې په کار د سپیکټرم چې کوم دی دا دغه سي کنټینیوسي څنګه چې دلته ښودلی شوی دی. هر رڼا وزي او په هر عمر انټنسټي سره وتی شي، هر فریکوئنسي. خو اصل کې چې ته فار ایگزامپل هایدروجن ته وګورې نو دا هغې نه رڼا په داسې کرښو کې وځي، یعنی لاینز دي کرښې چې ما ویلي. مثال په توګه باندې سره رڼا د سرې رڼا کرښه کې وځي، بیا ته په دې رڼا په دغه کې په دې ریجن کې ته هیڅ نه وځي، بیا ته د شنه رڼا وځي د هغې کرښه ته وځي، بیا ته هیڅ نه وځي، بیا ته د باطنګني رڼا وځي، داسې که نه. نو دا کریکټریسټیک رڼاګانې ته وځي کرښې. سپیکټرم چې کوم دی نو هغه ډسکریټ دی، کرښې دی، کنټینیوس نه دی، څنګه چې تا ویل تسلسل پکې نشته دی که نه. نو دا سپیکټرم چې کوم دی دا یو قسمه دا څنګه ته وځي. د مثال په توګه باندې تا هایدروجن ګیس واخیستو په دې کنټینر کې، صحیح شو، د هایدروجن ګیس دی واخیستو او په هغې باندې تا رڼا واچوله، رڼا دی واچو، سپینه رڼا دی پې واچو، نو په سپینه رڼا کې خو شین رنګ هم شته، سور رنګ هم شته. نو هایدروجن به څه وکړي، دې خوا به تا سره ټولې رڼاګانې راشي او سور رنګ به پکې نه وي، دا لاین به پکې ورکي، دا شین به پکې ورکي، دا باطنګني به پکې ورکي. دې ته وایي ابزارپشن سپیکټرم. مطلب هایدروجن خاص ویولنګ جذب کوي او نور نه، او بیا چې کله واپس تاله درکوي نو خاص ویولنګ درکوي او نور نه. نو که ابزارپشن سپیکټرم او امیشن سپیکټرم دا یو بل سره سمې خوري. خیال لري. نو د دې لانجې حل بوهر په خپل ماډل کې دا ورکو چې موږ سره خاص مدارونه دي، یو مدار دی، بل مدار دی، بل مدار دی، بل مدار دی، او په دې منځ کې مدارونه اجازت نشته. نو کله چې د دې دویم مدار نه دی ړومبي ته راغورځېږي نو موږ سره یو خاص لاین چې کوم دی نو جوړېږي په سپیکټرم کې. کله چې د دریم نه ړومبي ته راغورځېږي نو یو خاص لاین جوړېږي، کله چې د څلورم نه. او دغه لاینز چې کوم دی دغې ته موږ وایو لیمن سیریز، چې ړومبي مدار ته کوم راغورځېږي. بیا دویم مدار ته چې کوم راغورځېږي هغې ته موږ بالمر سیریز وایو. داسې ورپسې دا سیریز بوهر ایکسپلین کړی شو په خپل ماډل کې. نو دا یو لانجه وه، دا سیریز چې کوم دی دا په 1815 کې معلوم شوی و او سلوشن یې کله راووته په 1914 کې که نه. نو تقریبا 15-16 کال یې واخسته. خیال لري. اوس د بوهر دا ماډل چې دی دا تقریبا 10 کاله ډېر ښه وچلېده. 10 کاله داسې وچلېده چې په دې کې د اټم د ټیکاو مسله حل شوه، دا آپټیکل سپیکټرا چې کوته وایي دا سپیکټرم دغه چې وځي د اټم نه، او د اټم د آینایزیشن مسله پکې حل شوه د هایدروجن. مطلب د اټم نه چې الکترون لرکې نو څونه انرژي ورته پکار ده، دا مسله پکې حل شوه. نو دا د بوهر ماډل چې کوم دی دا د 10 کالو دپاره یو قسمه نمونه شوه. نو خلکو به د 10 کاله کې کوشش کو چې دغسې ماډل جوړ کړي څنګه چې بوهر جوړ کړی دی د هایدروجن دپاره. خو دې ماډل کې دا مسله وه چې دې صرف د هایدروجن اټم دپاره کار کو او د نورو غټو اټمونو دپاره دکې مسله وه. او په ده کې یو بله مسله دا وه چې دا سپیکټرل چې کوم لاین دی دا چې موږ وایو چې یو لاین دی، نو دا اصل کې یو لاین نه دی. دې ته چې ته په عدسه کې وګورې که نه نو دا په اصل کې 2 لاین دي. هر لاین ته وګورې په غور باندې نو هغه خو ښکاري د لرې نه یو، خو چې ورنږدې شو نو هغه ډبلټ دي، 2 لاین دي که نه. نو دې عمل ته چې کوم دی نو موږ وایو زیمان افیکټ. زیمان افیکټ دې ته وایي چې کله دې لاین ته موږ په غور وګورو نو 2 یا 3 لاینز کې څه لاینز په 3 کې تقسیمیږي، څه وخت په 2 کې تقسیمیږي، د هغې خو بیا ډیټیل کې. نو د زیمان افیکټ چې کوم دی د دې ایکسپلینیشن د بوهر په ماډل کې نه و. او په لومبي ځل باندې چې نیلز بوهر دا خپل ماډل سمرفیلډ ته ولېږه، دا سمرفیلډ دی.
ډېر لوی ساينس پو د جرمني نو د وته دا تاسو کو لومبه تاسو دا وکړو چې آیا ستاسو ماډل چې دی دا د زیمان افیکټ په اړه کې سوي او کنه وي یعنی لومبه تاسو دا وکړو او زما انټرست په دغه زیمان افیکټ کې چې دغه ایکسپلینیشن بسې دا لاینز خو ته ایکسپلین کړو خو د دې دا سپلیټینګ یا دا چې په دوو کې او دریو کې تقسیمیږي دا راته لانجه ده دې باندې د سره وسکو کنه نو بیا د په دې ماډل باندې کار شروع کو او په 1914 کې د نیلز بوهر دا ماډل راوغست او د کې بدلون راوسته څنګه بدلون راوسته دوه ویلې چې بوهر هووي چې دا ماډل چې کوم دی دا نیوکلیس دی او چاپیره ته د الکترون په دایره کې ګرځي صحیح شو نو د سکارو کو دوه ویلې چې نه دا نیوکلیس دی او چاپیره ته د الکترون په دایره کې نه ګرځي بلکې الیپټیکل اوربیټ کې ګرځي اینا الیپټیکل مطلب پورا غونډه منډه دایره نه ده چیته پیته دایره ده کنه دا غي پشان دا الکترون ګرځي نو دې سره د څه چلو کو دې سره د دا کارو کو چې د الکترون سپیډ چې کوم دی کله چې د نیوکلیس ته نږدې نو د په مزه رواني او کله چې د نیوکلیس نه لري د تیز رواني نو چې تیز رواني کوم ځای کې تیز رواني نو د سپیډ دومره تیز شي چې د رڼا سپیډ ته نږدې شي چې د رڼا سپیډ ته نږدې شي نو بیا د آینشټاین ریلیټیویټي امپورټنت شي نو دې کې د یو خو د اوربیټ د شکل بدل کو او د هغه سره پکې د آینشټاین د ریلیټیویټي نه چې کوم کریکشنز دی هغه پکې وکړو نو د نیلز بوهر په ماډل کې لو غونډه پراختیا راوسته خو د ماډل اوسم چې کوم دی نو صرف د هایدروجن د پاره دی خو دې ماډل کې د په دې باندې کامیاب شو چې دا لاین چې کوم په دوه کې تقسیمیږي کنه د دې وضاحت وکړې شو نو نیلز بوهر په خپل ماډل کې یو کوانټم دی لکه د دې الیپټیکل اوربیټ د سر موږ ته پته ولګي چې کله دی نږدې وي نو د تیز وي چې لري وي د سلو وي نو ځکه د زیمان افیکټ راځي چې نږدې وي نو تیز وي او چې لري وي نو په مزه صحیح خبره ما ولته د زیمان افیکټ د سر پروډوس کیږي د زیمان دا یو قسم زیمان افیکټ د سر پروډوس کیږي کوم چې کله چې دا لاین په دوه کې تقسیمیږي خو کله چې وته صحیح په غور وګورئ دا لاینز درې کې تقسیمیږي لور کې تقسیم نو د دې زیمان افیکټ شکلونه دي لکه مثال ته یو ته وی فاین سټرکچر دغه ته وی چې دا لاین په دوه کې تقسیمیږي دا ولې کیږي د هغه د یو اړخ وضاحت د وکړې شو په زیمان افیکټ کې یو اړخ وضاحت د وکړې شو د ټول نه ما دلته دا خبره کوله دا ډیره اهم ده د روستو ډیسکشن لپاره چې نیلز بوهر دا ان راو پیجن د مونږ ته په خپل ماډل کې ان څه شه ده ان د یو دوا درې څلور نمبر ده لومبه مدار دویم مدار دریم مدار څلورم مدار پنځم مدار رائټ نو د ان ته وس خلک سوې دي ته وی کوانټم نمبر او دا کوانټم نمبر څنګه دی انټیجر دی سمرفیلډ چلو کو چې دا مدار الیپټیک کو د سرکولر نه الیپټیک کو نه د څه چلو کو د دوا کوانټم نمبرز پکې راويستو یو خو د بوهر هغه ان دی یو پکې د اضافي انټروډیوس کو کې نو د دې دوا کوانټم نمبرز په مدد سره د په دې قادر شو چې دا لاین چې کوم دی دا په دوا کې سپلیټ کی خو دا دوانه انټیجرز دي لکه ادم یو 2 3 دی او دا کیم چې کوم دی نو یو 2 3 دی نو دې ته وی انټیجر دا ولې وایم دا روستو بیا راځو دی دا ورکا ها نو دې ته ویل شي کله چې بوهر دا ماډل جوړ کو او سمرفیلډ پکې دا ایکسټنشن کو او نورو خلکو پکې ونډه واچوله نو دې ته ویل شي زړه کوانټم تیوري یا اولډ کوانټم تیوري وته وي او په دې اولډ کوانټم تیوري باندې درې سکولونه دي په جرمني کې یو په میونخ کې دی چې دا غي مشر سمرفیلډ دی دوی لګیا دي د زیمان افیکټ چې کوم اثرات دي هغه ګوري او کوشش کوي چې یاره د ډیټا وګوري او د زیمان افیکټ د ډیټا نه په دې ځان پوهه کی
چې د دې بوهر ماډل او په سمرفیلډ ماډل کې به څنګه بدلون راولو چې زیمان افیکټ په ایکسپلین کړی شو. نو تر څه حده پورې هایزنبرګ او لاندې چې کوم دی لاندې دوی په دې باندې دې کې کامیاب شو چې سلګ ډېر یو ماډل یو شکل را جوړ کو او خدا غیر لپاره دې د دې وکړو چې د زیمان افیکټ مکمل ایکسپلینیشن لپاره دی د نیلز بوهر هغه کوانټم نمبر انم استعمال کو د سمرفیلډ هغه کوانټم نمبر کیم استعمال کو خو د دې سره سره نو ان او کې خو 1 2 3 دي کنه یو 2 3 دي غونډه انسيري خیال لري خو د دې سره دی یو بل کوانټم نمبر استعمال کو چې هغه د 1/2 1/2 نیم. نو په دې یو 2 3 باندې خو خلک پوهېدل چې دا یو 2 3 چې کوم دینه دا یو مدار شو دویم مدار شو دریم مدار شو او دا نور یو 2 3 چې کوم دینه دا د انګولر مومنټم چې کوم دینه دا هغه دا ډایرکشن کې دی شي دا ډایرکشن کې دی شي دا ډایرکشن کې دی شي دې ته وی کوانټایزیشن. نو دا کوانټایزیشن چې په غونډو انسو کې خو صحیح سمې خوري خو د دې نیمه انسه څه مطلب دی ینه دا لانجه جوړ شو. نو دا لانجه چې کوم دی د دې تړون چې کوم دی هغه د الکترون د چورلک سره دی د سپین سره. نو هایزنبرګ او لاندې چې دا ډیټا ګوري نو په دې کې دیتا ضرورت پیخیږي د نیم نمبر د هاف انټیجر او دا هاف انټیجر په دې باندې څوک نه پوهیږي چې دا څه شی دی. نو بیا سټرن یو ساينټیست دی او ګرلاخ یو بل ساينټیست دی هغه په سلور اټم باندې تجربه وکړه او په هغه کې دا وکتل چې یاره د الکترون چې کوم دی یا اټم چې کوم دی په د کې یو بل انګولر مومنټم پکار دی او هغه ته سپین انګولر مومنټم او دا هغه ویلیو چې کوم دا د دې h/2 پای په یونټ کې چې کوم دا هغه نیمه پکار ده. ها لکه څنګه چې نیلز بوهر ویلیو چې د انګولر مومنټم ویلیو به د h/2 پای په یونټو کې صحیح یو یا 2 یا 3 ځله دا بوهر وی. اوس دا خبره راځي چې نه د دې د پاسه یو بل انګولر مومنټم موجود دی چې هغه د h/2 پای په یونټ کې د یو ځل او د 2 ځل او د 3 ځل برابر نه دی بلکې د نیم ځل برابر دی. د نیم ځل دا غي نیم دی. نو دې ته اوس نن سبا موږ سپین وایو د الکترون. خو ما صرف دا خودل دلته تاسو ته ملګرو ته سټوډنټانو ته چې د سپین دا تصور چې کوم دی دا د زیمان افیکټ چې کوم ډیټیلز دي د هغه په وضاحت پس خلک ګرځي نو دا موندنه کوي چې اوس دا نیم انټیجر مونږ ته پکار دی هاف د انسان مونږ ته پکار ده او بیا خلک ایکسپریمنٹ کوي لکه سټرن او ګرلاخ چې ایکسپریمنٹ وکړو نو پای کې دا معلوم شو چې یاره د الکترون پکار دی چې سپینی. په دې کې یو بل سکول دی چې ګوټنجن کې دی د هغه مشر بورن دی لیډر دی او هغه چې کوم دی دا زړه کوانټم تیوري استعمالي او هغه کوشش کوي چې دا زړه تیوري چې کوم دی نو اوغځي د هایدروجن اټم نو وړاندې بوزي مالیکول د لپاره استعمال کی او نور غټو اټمونو د لپاره استعمال کی. په دې کې بل سکول چې دی په کوپنهاګن کې په ډنمارک کې هغه نیلز بوهر چلاو. د نیلز بوهر د سرپرستی لاندې چلیږي دای مشر دی او په دغه کې چې کوم دی نو دا کوانټم تیوري چې کومه مسله ده چې را ریډیشن او د میټر په منځ کې د انرژي ایکسچینج څنګه کیږي لکه میکس پلانک چې ویلو په پیکټو کې کیږي او د لایټ د رڼا چې کوم دا کوانټا دي دا پیکټ دي د دې څه حیثیت ده آیا دا واقعي ذری دي او کنه دي. اوس د کمال خبره دا ده چې آینشټاین چې کوم دی نو په 1915 کې دا ویلي چې رڼا چې کوم دی نو وړي ذری دي د پلانک هغه ایډیا استعمال کړه او دا خبره اعلان کړه چې رڼا چې کوم دی نو وړي ذری دي. خو تر 1922-23 پورې یا 25 پورې دا خبره خلکو نه منلې. نو تقریبا ته ویلای شي چې 10 کاله چې کوم دی نو د ساينس پوهانو په ټوله کې چې دا خبره ومني آینشټاین سره چې رڼا وړي ذری دي. نو دا کوپنهاګن سکول چې کوم دی نو په دغه کې ډېر انټرېسټډ دی په دې خبره باندې ډېر کار وکړو.
تاسو پام دی نه سيزونه را روان دي خو سيزونه نه دي منل شوی. آینشټاین په 1915 کې ویل چې رڼا ذری دي د ذرو په شکل وته کته شو خو خلک یې سره نه مانی. یو آرګومنټ کوي بل آرګومنټ کوي بل آرګومنټ کوي خو په اخره کې بیا ایکسپریمنټل تجرباتي ثبوتونه دومره راجمع شو چې خلکو ومنل بل لار نه و. وسه د نوې کوانټم تیوري په لټه کې شو خلک. ولې زړه کوانټم تیوري چې څنګه تاسو ته ما ویلې چې دا درې سکولونه لګیا دي او پروفیسوران لګیا دي ساينټیسټان لګیا دي د دې سرسنه را جوړي او دینه کار اخلي خو سره د دیوال سره لګي. مطلب یا یو ځکه ناکام کیږي یا بل ځکه ناکام کیږي. لکه مثال په توګه باندې زیمان افیکټ ایکسپلینیشن نشته یا نیم انټیجرز پکې را روان دي هاف پکې را روان دي د 1 2 3 په ځای پکې 1 هاف او 3 هاف را روان دي او 5 هاف. نو د دې ایکسپلینیشن نشته. د رڼا د سټرکچر مسله ده. دا ټولې مسلې روانې دي په یو سات. سټرن او ګرلاخ ایکسپریمنت چې کوم دی نو هغه موږ ته وایي چې یو هاف انټیجر سپین موجود دی کنه چورلک په الکترون کې موجود دی او هغه ډېر عجیبه چورلک دی. هغه په 1 2 3 باندې نه بیانېږي هغه صرف په هاف او په 3 هاف باندې بیانېږي کنه. نو دا ټولې مسلې روانې دي. نو زړه کوانټم تیوري چې کوم ده نو هغه یو قسمه ناکامه کیږي په مزه. نو خلک د نوې کوانټم تیوري په لټه کې شو. نو د نوې کوانټم تیوري په لټه کې ولی شو د کې ما دلته تاسو سره دا یو څو کوټیشن شریک کړی دي چې مثال په توګه نیلز بوهر چې کوم دی هغه یو ورځ وی لاندې کوم چې د میونخ د سکول استاد دی هغه ته دا وی چې که هر څومره کوشش منګو کو نو کار نه کیږي. منګ سره چې کوم دی نو دا د نیم انټیجر چې کوم پیراډاکسز دي معما دا نه حل کیږي. او د زیمان افیکټ چې کوم اناملس زیمان افیکټ دی کوم چې د نیم انټیجر سپین ډیماند کوي مطالبه کوي نو دی وی چې دا معامې د سې دي چې موږ له پکار دي چې نوې سولوشن وګورو. یعنی دا د مایوسۍ حالت دی په ساينسي دنیا کې. نه مایوسۍ خو نه دی خو لکه دی دا وی چې زړه تیوري د کار نه ده د دې نه به مخکې تلل غواړي. یعنی خپل ماډل دی یادې چې دا نه به مخکې تلل غواړي. ولفګنګ پاولی چې کوم دی هغه په 1940 کې هغه چې کوم دی نو دا دغه وکړو ګیله وکړه چې دا اوس خبره ده چې خلک لګیا دي په جرمني کې دا ساينس پوهان لګیا دي او دا نیم انټیجر استعمالوي 1 هاف او 3 هاف. انټیجر دا کوانټایز سيزونه خو چې کوانټایز یا یو یا دوی یا درې لکه دا رومبه مدار دی دوی مدار دی درې مدار دی اوس د دې خو سنس جوړیږي د انټیجرز خو دا نیم پکې لاسي نو د ګیله کوي چاته چې دا وګورئ نه دی اوس دا سيزونه استعمالي او بس ساده اوس انډوي چې زه خو نور کار نه کوم زه خو زما سالډ سټیټ فزکس کې به کار وکم هغه آسان دی چې د یو باډي نه بل باډي ته هیټ څنګه دی هغه کې دا لانجې نشته دا خو دی اسی غپ ته جوړ کو په دې هاف انټیجر سپین باندې دی دونه خپري مطلب هغه سره خپل را جوړیږي کنه. نو دا د دې کې څه شریکوم چې سټوډنټانو ته پته ولګي چې لوی ساينس پوهان چې کوم دي هغه وسره ریسلینګ کوي نو په دې باندې به تاسو نه خپه کیږئ چې را موږ په دې نه پویګو صرف او صرف دومره ده چې اغوی یعنی کله کله مایوسه حالت پر راشي خو کار نه دی پرې بیا هم پکې لګیا دي. دا پاولی خدا ویل چې زما زه نور دا کار نه کوم زه زما لوګان خرڅوم کنه خو لګه خو لا نه پرې نه ها ماکس بورن چې کوم دی هغه هم ډېر لوی پوزیشن ته تاسو ته ما ویل دا د ګوټینجن سکول چې کوم مشر دی په جرمني کې هغه دا وایي چې زمونږ دا ټول ازامپشنز چې کوم دي نوې کنسپټس پکار دي نوې هایپوتیسس پکار دي خو صرف دغه نه ټول سیز به چې کوم دی نو د سره بیا جوړول غواړي په دې شته شي لاس راخکل غواړي لکه هغه سړی چې په دیوال کرښه راکاږي غلطي شي ته لاس پې راکاږي جوړ کړه دوباره راکړه چې دا هر څه سره ورانول غواړي نوې ماډل به جوړول غواړي. نو دا مې اسې دي چې دا تاسو ته ودل چې دا لوی ساينس پوهان چې کوم دي نو دی وخت کې د کرایسس په حالت کې دي او په دې وخت کې د لوی جنګیزم چې دی لوی جنگ رومبه لوی جنگ هغه ختم شوی دی په 1919 کې کنه. نو د جنگ نه پس چې کوم حالت دی نو په هغه کې یو خو اکونومیک مایوسی ده اکونومیک حالت خراب
او بل د ساينس په لو چې کوم اټیټیوډ د هغه بدل شوی دی جرمن ساينس ته چې کوم دنو فاندینګ سیوا شوی دی په یو لحاظ سره غي وایي چې دا سيزونه مختبوزي نو دا ټول قصې روانه په دې وخت کې نو په دې کې څه چلو شو چې بورن او هایزنبرګ چې کوم دی هغه د نوې کوانټم تیوري په تلاش کې یو کار شروع کو د دې حسو په نتیجه کې په 1925 کې هایزنبرګ په دې وتوانېد چې د بوهر د ماډل په ځای باندې یو بل ماډل جوړ کړي او هغه ته وی میټرکس میکانکس هغه لګ پیچیده ده نو دلته زنه راولم او یوزولي او عام طور باندې سټوډنټانه په کالجونو یونیورسيټو کې ډېر نه استعمالي بیا په اوچت لیول باندې په پی ایچ ډي لیول باندې خلک وسره آشنا شي خو دا لګ مشکل دی دلته ما نه دی ذکر کړی چې سری خو په دې هڅه کې دا میټرکس میکانکس چې د جوړ کو کم چې د بوهر د ماډل په ځای باندې او د سمرفیلډ د ماډل په ځای باندې راغی په دې کې دا توان لیدل کېدو چې دا کومه مسلې دي نو چې دا وسره حل شي د هایدروجن اټم شو یا دا غینه غټ اټمونه شو یا د زیمان افیکټ مسلې شوې دا وسره حل کېدي خو په دې هڅه کې دا معلومه کړه چې یو بل پرنسپل د معلوم کو او هغه ته وی هایزنبرګ انسرټنټی پرنسپل دا معلوم کړو چې د یو الکترون یا د یو ذره پوزیشن چې کوم دی په هغه کې به کرواله نه او چې څومره پای کې کرواله نه نو دومره په مومنټم کې کرواله نه او د دواړه څومره چې مومنټم ناکاره دی او څومره چې کوم دی نو پوزیشن دی یو الکترون ناکاره دی دا دواړه چې یو بل سره ضرب کې نو دا په کار دا چې د پلانک کانستنټ نغټي یا د برابرۍ تقریبا کنه نو دا معلوم کړو چې موږ د یو الکترون پوزیشن او مومنټم په یو وخت باندې کار نشو معلومولې کوم پوزیشن کار معلوم کو نو مومنټم برانه غلط شي او کوم مومنټم هم کار معلوم کو نو پوزیشن برانه غلط شي او دا د دی وجه نه د چې زمونږ انسټرومنټ کې ورانه نه ان پرنسپل نشو معلومولې دا نیچر په موږ باندې پابندي خله چې موږ به د یو ذره پوزیشن او مومنټم دا کار نشو معلومولې دغه شان کوم د یو ذره انرژي کار کچ کو نو په څومره ټیم کې چې دغه کرواله راځي او موږ نه غلطي کې دغه شان موږ هغه ټایم وتراوړو کې کوم دغه په انرژي کې به موږ نه ورانه راځي نو دا انسرټنټی پرنسپل چې معلوم کو د دې سره چې کوم د ډیټرمینیزم کنسپټ وکنا د فلسفي نو هغه چې کوم د لانجو سره مخامخ شو دا غي وجه دا چې نیوټن ډیټرمینیزم دا وایي چې یو موټر دی ځکه دی نو د پوزیشن هم ماته کار معلوم دی او په سونه سپیډ چ روان دی نو دا ماته کار معلوم دی نو د پوزیشن او مومنټم ماته کار معلوم دی نو په دې وجه چې نیوټن لاز استعمال کمانو زتا ته دا ویلې شمه چې 10 منټه بعد بده چیته ای چې ټول فورسز په ماته معلومي نو دا ډیټرمینیزم شو چې ته مال د لومبه پوزیشن او لومبه مومنټم د یو شیرا کې نو د نیوټن په قانون زتا ته ویلې شمه چې د مستقبل به صحیح 10 منټه بعد به کم ځایږي نو دې ته وی ډیټرمینیزم اوس لانجه دا که زه تاسو دا نشم ویلای چې د لومبه پوزیشن سره ځکه چې کوانټم میکانکس په باندې پابندي دی انسرټنټی پرنسپل او لومبه پوزیشن د کار وایم نو بیا د مومنټم نشم ویلای نو د دې مطلب دا شي چې ته ماته د فیوچر نشي ویلای نو ډیټرمینیزم لاړو په کړکۍ باندې بارو دانګل دا خو مې سره انګریزي ترجمه وکړه چې نو واز thrown out of the window خو ډیټرمینیزم چې کوم دی نو هغه کم از کم د لانجې سره مخامخ شو خیال لري نو دا یو فلسفیکل چینج راغی په اټیټیوډ کې د ساينس په هان اوس د نوې کوانټم تیوري په لټه کې یو بل ساينس په د شرینګر نو موږ دا ویل شو چې دا کله د عام د ټیک ټاک جبه استعمال کړو دا پاکستان له صوبه ده ځکه چې د نه د یو سکول سره نه د ګوټنجن سکول سره ده نه د آسټریا ده او د چې کوم ده نو د یو نوې کوانټم تیوري چې هایزنبرګ یو قسمه کوانټم تیوري جوړه کړه چې هغه ته میټرکس میکانکس وایي او د بل قسمه کوانټم تیوري جوړه کړه چې هغه ته ویو میکانکس وایي نو ویو میکانکس درا واغست د ډی براګلی چې کومه آیډیا وکنه
هغه در راوغسته او د هغې په ذریعه باندې د یو داسې اکویشن جوړ کړو چې هغې ته موږ نن وایو شروډینګر اکویشن. نو دا پاسچولیټ ورکړه چې دا الکترون چې دی د خو موږ نه پوزیشن صحیح معلومولی شو نه مومنټم که نه نو څه معلومولی شو. نو ده وویل چې د دې الکترون متعلق موږ یو فنکشن لیکلی شو. یو فنکشن څه شی دی؟ خیالي شی دی، یو فنکشن دی، میتھمیټیکل انټیټي ده. دا به زه ولیکم فنکشن دی او دا فنکشن باندې به شټونه صحیح د شکل به موږ سم معلومو. نو دا اکویشن د جوړ کړو چې دا ور باندې شټ دی. نو دې شټ ته موږ څه وایو؟ شروډینګر اکویشن. نو د دې اکویشن سولوشن چې کوم دی دا د ویو فنکشن دی او دا د ویو فنکشن نه بیا موږ معلومات راایستې شو. صحیح شو. نو دا اکویشن د په لومړي ځل باندې په 1926 کې جوړ کړو. شروډینګر متعلق زه تاسو سره دا خبره شریکول غواړم چې شروډینګر د پښتونخوا د پخوانو فلسفو نه ډېر متاثر و. د پښتونخوا پخوانی فلسفې چې کوم دي لکه اوپانیشد شو او نور چې کوم زمونږ د ویدي دور لیکنې دي، بودیست لیکنې دي، هندو دور لیکنې دي، د هغې نه ډېر متاثر و. ځکه دی په خپل کتاب کې دا وایي چې دا زما په اکویشن کوم چې ویو اکویشن دی په دې کې یو کنټینیویټي ده، یو تسلسل دی او دا تسلسل چې کوم دی دا د یونیورس تسلسل دی. یعنی الکترون یو چاپه ده، یو ویو دی. نو چې چاپه ده نو دی خو دلته یو ځای کې نه دی که نه، دی خو بیا هر ځای کې دی په کائنات کې. نو چې په کائنات نو څیزونه راغونډ نه دي ځای په ځای چې دلته دی یو دلته یو دلته، بلکې یو بل سره مرج دي، په یو بل کې وتې ننوتې دي، کنټینیویټي د تسلسل دی. او دی وایي چې ویدانتا چې کوم دی هغه موږ ته د تسلسل خبره کوي چې په کائنات کې یو تسلسل دی، یو یونټي ده. اینه د خپل کوانټم میکانکس لپاره انسپیریشن د پښتونخوا د لیټریچر نه اخلي. ډیره د مزې خبره ده. ښه نو اوس دا ویو فنکشن خو د جوړ کو، خو د دې ویو فنکشن څه معنی نشته. نو دې له بیا معنی چې کوم دی نو میکس بورن په خپلو لیکنو کې ورکړه. میکس بورن دا وویلې چې دا ویو فنکشن چې کوم شروډینګر مونږ ته راوغورځو او اکویشن یې مو سره راکړه، د دې ویو فنکشن مینینګ چې کوم دی دا مینینګفول هله شي چې د موږ کله سکویر واخلو، ابسولوټ سکویر، او هغې ته موږ ووایو چې دا د الکترون د پیدا کېدو پراببلیټي ده. دا ونه وایو چې دا د الکترون پوزیشن دی، دا هم نه وایو چې دا د الکترون مومنټم دی، دا هم نه وایو چې دا د الکترون انرژي ده. نو دا د الکترون څه شی دی؟ دا سای، دا ویو فنکشن دی موږ ته څه ښیي؟ نو د میکس بورن وویل چې دا ویو فنکشن موږ ته دا ښیي، امکانات راته ښیي چې د زه سکویر واخلم او مثال په توګه باندې د دې ویو فنکشن دا پلاټ دی، نو زه وایم چې د الکترون په دې ځای کې د کېدو پراببلیټي سیوا ده، د په دې علاقه کې کېدی شي چې موږ ومونو، امکان زیات دی. په دې علاقه کې امکان بیخي صفر دی، دلته نشو موندی که ایکسپریمنټ وکړو په x = 0 باندې. نو دا ویو فنکشن چې کوم دی دا موږ ته پراببلیټیز ښیي. لکه څنګه چې زه لیست جوړ کړم که نه، چې لکه اوس ته کور کې نه او زه راشم ته کور کې نه او زه وایم چې یاره شهزاد به چېرته وي، نو زه وایم چې یاره پېښور ته د تلو پراببلیټي 50% چانس لري چې دی او پېښور کې هغه بل وایي چې نه هغه خو د شهبازګارۍ خبره هم کړې وه، نو زه وایم چې یاره 10% چانس لري چې شهبازګارۍ کې به وي، ځکه چې هغه کار دومره اهم نه دی. او لیست جوړ کړم چې په شهبازګارۍ کې ستا څومره چانس دی، په پېښور کې ستا څومره چانس دی، په مردان کې ستا څومره چانس دی که نه. نو هغه لیست بیا زه د فنکشن په شکل کې لیکلی شم. نو هغې ته وایي سای ابسولوټ سکویر. هغې ته زه چې ستا د کېدو چانسز څومره دي. نو موږ د الکترون پوزیشن نشو معلومولی، خو موږ د هغې چانسز معلومولی شو. نو ګوره یو الکترون چې دې ځای کې دی که نه، نو کوانټم نیوټن لا موږ ته دا وایي چې دی به دلته وي 10 منټه بعد. کوانټم میکانکس موږ ته دا څه وایي؟ دی وایي چې کوانټم میکانکس موږ ته دا وایي چې تا ته دا پته نشته چې دی دې ځای کې دی د پوزیشن او مومنټم کره نشي معلومولی، خو ته دا ویلی شي چې 10 منټه بعد به دی دلته کېدو څومره چانسز دي، دلته د کېدو څومره چانسز دي، دلته د کېدو څومره چانسز دي، د هر ځای کې کېدی شي 10 منټه بعد، او د هر ځای خپل چانس دی. نو دا تعبیر چې کوم دی دا میکس بورن ورکړ. او میکس بورن چې کوم دی نو د هغه دا بیان ما دلته لیکلی دی چې دی په خپله باندې دا بیان خو یې ورکړ، خو دی ورسره دا هم وایي چې دا د شروډینګر چې کوم اکویشن دی دا ماته ټیک نه ښکاري، دا به م بدلول غواړي. یعنې د په دغه هم شک دی. په 1920 کې
بیا ډیر اهم کانفرنس شو په دغه کې په یورپ کې او هغه ته سالوي کانفرنس. دا سالوي د یو مالدار سړي نوم دی چې هغه دا کانفرنسونه را جوړول. نو دا کانفرنس کې چې کوم دین دا ټول سکول سیمایات کړل د مشران راغون شوی سمرفیلډ دی ان دا پلانک دی دا میډم کیوري دا آینشټاین پکې ناست دی. دا آینشټاین کتا سو خیال نه هغه د یو سکول سره نه دی تړلې هغه ځان له صوبه ده ځان له کار کوي انډیپندنت لګیا دی. په دې کې نورم ساينس پوهان دي شروډینګر دی او نورم ډیر دي. دا ټول راغون شو. نو په دې کانفرنس کې د کوانټم تیوري چې کوم زړه کوانټم تیوري و هغه وړاندې شو. دا غي لیمیټیشنز او دا غي مسلې چې کوم مسلو کې نخلي او دا نوې کوانټم تیوري چې هایزنبرګ جوړ کړو او میټرکس میکانکس هغه پکې هغه وړاندې کړه ساينس پوهانو ته کنه او خلکو په اعتراضونه وکړو او وسره مرګري شو. مخکې نه خو کیلکولیشن پکې شوی. شروډینګر پکې خپل ویو میکانکس وړاندې کو او په دې کې ډی براګلی یو بل تیوري جوړ کړو هغه ته وی پایلټ ویو تیوري. نو هغه د کوانټم میکانکس یو بل شکل چې کوم دی نو انټروډیوس کړو خلکو ته پیژندل. خو په هغه باندې دونه اعتراض وشو چې هغه ډېر مایوس شو. هغه خپل تیوري بیخي پرې خو ده. نو دا دوه تیوریان چې کوم دي نو دا بیا مخ ته لاړې د شروډینګر ویو میکانکس او د هایزنبرګ میټرکس میکانکس او کوانټم میکانکس چې موږ نن کوم پیژنو هغه په دغه دوه شکلونو باندې دي. بیا شروډینګر دا ثابت کړه چې د کوانټم میکانکس خو د شکلونه دي یو د خپل ویو میکانکس او یو د هایزنبرګ میټرکس میکانکس. خو هغه دا دوه ثابت کړه چې دا دوه په خپلو کې یو دي. د دې دا دوه منګه یو کولې شو په یو خاص طریقه باندې دا هغه وکتله. نو په دې ډسکشن کې خبره خو ما ډېرې وکړې خو دا منګه کتله چې کوانټم تیوري په دې 150 کلونو کې کم ځای ته رسېدلې وه د کومو مرحلو نه تېره شوې وه کمې غټې مسلې وې پای کې زیمان افیکټ د هاف انټیجر سپین مسله وه او د ساينس پوهانو په منځ کې هغه خپل چې تعصبونه دي چې لکه زه دا منم دا نه منم او که نه بعضې څیزونه یې خوښي بعضې ناخوښي نو دا ټول پکې راغله. نو زه به دې باندې بس کړم. ډېره مننه سر. ډېر یقین وکړئ چې هغه وینا چې زه خو بیخي هغه څنګه چې هر ځل وایم زه بیا وایم چې بیخي داسې هغه روان وم که نه لکه چې د لومبي ساعت نه څنګه شروع شوی وم تر د اخره پوره ها شهزاد आवाज خو ختم شو بالکل. ها زما आवाज ودوسي سر اوس راځي. ما وی چې څنګه زار وخت ما خو دې له خو بیخي ډیر مزیدار هغه وینه چې د بیخي د 1991 تر د 1920 تر دغه کانفرنس پورې چې کوم دی نو را یو خان را روانم او هیله ده چې لکه د سټوډنټانو په ذهن کې یو قسمه د نالج ارګنایز شي کنه چې بوهر ماډل دی زیمان افیکټ دی دا مسلې دي او دا شروډینګر دا ټول سلسله روانه ده او دا په دغه 1901 نه تر 1910 کلونو کې روانه ده او ټوله په جرمني او ډنمارک او په دې علاقو کې روانه ده استریا. ډېره مننه سر. ډېر زیات خوند یې وکړ په دې هیله چې د بلې ویډیو د بل لیکچر سره به ډېر زر بیا تاسو سره مخامخ شو. ډېره مننه سر. ډېره مننه.